السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه کوم. ویډیوګانې خو موږ ډېرې کوو خو زما د زندګۍ چې کومه ښکلې ویډیو دا ده زموږ سره مولانا صاحب میلاو شوی دی ماشاءالله نن زموږ میلمه دی او زه پرې ډېر فخر کوم او مولانا صاحب موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې زموږ غریبخانې ته راغلئ او بیا په دې سعودي عرب کې زموږ غریبانو سره تاسو رابطه وکړه. سید باچا ورورم د کیمرې نه شاته دی دا د مولانا صاحب رشته دار دي. موږ ستاسو شکریا ادا کوو مولانا صاحب. الله مره خوشاله کیږي. سیدالي شاه یقین وکړه سیدالي شاه خو موږ صرف په کیمره باندې لیدلی دی ټول نه مخکې او سیدالي شاه ستا خو دومره مني یار ماشاءالله. مولانا صاحب ما د غریبۍ د وجې نه عمر په پیسو سیوا کړی او سعودي عرب ته راغلی او اوس الحمدلله لکه تقریبا داسې برابر شوي یو. زما د مینوالو له یو ښکلی پیغام ورکړه. زه غواړم چې ستاسو خبرې زموږ په الله خوشاله کړي. سیدالي شاه چې تاسو کم اینئ که نه نو عموما چې ستاسو کم نوم راځي چې سیدالي شاه دی نو ستاسو ذهن کې به جګړه راځي کنزل به راځي وغیره وغیره که نه. انشاءالله نیکسټ ویډیو سره موږ ډېر تفصیلي ویډیو سره کوم که خیري راغلي یو ریاض ته او دوی ډېر ښایسته دعوت ډېر په عجیبه انداز دعوت راکړو. نو غرض مې دا دی چې سیدالي شاه زندګي کو تاسو راولټوله که نه دننه پکې یو څیز پروت دی هغه مو ته په کیمره نه ښکاري چې کله د سره میلاو شي بیا به تاسو ته پته ولګي. نو بهر کې به سیدالي شاه ډېر زبردست انسان دی ډېر میلمهدوست انسان دی او دا ډېرې تیاره کړې ده د پښتنو دپاره او د میلمنو دپاره. بل سیدالي شاه چې کوم په کیمره باندې دی هغه داسې نه دی چې تاسو سره میلاو شي. زه لاول بې مشرم خو زموږ حسین زاده لالا دی هغه اوس په دې ټیم کې نشته. انشاءالله ملاقات به رسه کوي په دیره کې زه به یو هغه نشته په دې ټیم کې خو الحمدلله هغه واحد یو کس و چې زما زندګي ښه طرف ته او ښه خلکو طرف ته راوسته. بس تاسو په دعاګانو کې یاد ساتئ او موږ شکریا ادا کوو والله چې ډېر ورته خوشحالي. انشاءالله پای کې ځنه خبرې کوو. باچا ډېر د شکر ګزار یم یاره. الله په امان.